د داعشیانو پاکستانی توپ ښکاره شو. د کندهار د چاودنې تازه جزئیات د طالبانو خبرداری او پر طالبانو د اچکزي تازه ګزار وایي چې پاکستان سوځي نو کابل هم باید وسوځي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جمهوریت پر مهال ولسمشر غني او امرالله صالح بار بار ویل چې داعش د پاکستان نوې پروژه ده، خو طالبانو به ویل چې داعش د جمهوریت او امریکا پروژه ده. اوس معلومه شوه چې داعش د پاکستان پروژه ده، هغه ځکه چې طالبانو پاکستان ته د غاښ ماتونکي ځواب ورکړ، خو پاکستان د داعش په لاس خو نړۍ ځانمرګی برید وکړ. راپورونه ښایي چې د کندهار ښار په لومړۍ ناحیه کې د کابل بانک ودانۍ مخې ته د ننني ځانمرګي برید له امله د شهیدانو شمېر 21 تنو ته او د ټپیانو څه باندې 50 ته رسېدلی. بي بي سي په خپل راپور کې ویلي چې دغه ارقام د سیمې له موثقو روغتیایي سرچینو ترلاسه کړی. سیمه ییزې سرچینې وایي چې چاودنه له کابل بانک څخه د طالبانو د معاشونو اخیستو پر وخت شوې ده. معلومه نه ده چې د چاودنې څرنګوالی څه ډول او زیانمن شوي کسان څوک دي. د طالبانو حکومت د یاد برید پړه پر داعش اچولې او وايي خوارجو څخه به د دې وحشیانه برید غچ واخیستل شي. جان اچکزي ځواب کې لیکلي طالبانو ماران ساتلی دي چې اوس یې خوري. دا د کندهار په نننۍ چاودنه کې ثابته شوه ماران په خپلو مالکانو رحم نه کوي. لکه څنګه چې یو چا ویلي دي دوی په سمندر کې د نورو کښتۍ ویجاړولې مګر د دوی خپله کښتۍ ډوبه شوه. هغه یو بل ټویټ کې لیکلي د دې وخت را رسېدلی چې د جنرال اختر عبدالرحمن کابل باید وسوځي، افغان پالیسي بیا راژوندی شي. په ساده الفاظو کې د دې معنا دا ده چې که د اباسین په سیند کې سوله نه وي د کابل په سیند کې هم باید سوله نه وي. طالب فعالانو بیا ورته د بنګال عکسونه کومنټ کړي چې د کابل د سوځېدو په ارمان به لکه بنګال غوندې ستاسو پرتګونه وویستل شي او مقبوضه پښتونخوا به هم درڅخه آزاده کړو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.